او تراوی دې وکړې شل رکعات لري وې کا موږ د شلو خلاف نیو او نستا عمل ته موږ ناروا یو کور دې ودان بچې دې شل وکا غاړه دې بند کړه څولې خدي او الله توفیق درکړي چې اتیا و تو سبا وکا اکثار نوافلو کې نفل دې کوي چې څو کې لیکن دا خبره چې تشل رکعات کې او 9 رکعاتو د مخستان مونږ دي او په 15 منټه کې انډیواله دا شی مونږ لس منټه کې دا نه مونږ او دا غربا خيجو راکټ استاد لګي دی بم مولا لګي دی مولای استاد لګي دی ګوبي مولای سي نه مولای بي اواز یو تعالی شلزه مولای سي وایي شلزه هغه شلزه نوم دي خوشي دی الله بندا او غرب او غروب خيجي دا شربت ازمه ته تراویح تراویح خو ترویحه په دمه وکا دا خو تا ترویحه ولکه تا تراول وکړو دا تراول مکه و تراویح وکا کله به راشي وای به یاره دای چې دا اته کوي د شلو ته نشي ودرې دي نو موږ 2 غنټه اته ته ودرې دي شو او ته 15 منټه شلو ته نشي ودرې دي او عبادت ته موږ نشو ودرې دي الله لحاظ وکړه خبره کوا چې عقل او نقل مې نو کله به وای ير عمر رضی الله عنه د اجماع کړی دا زه هم ته وخی و چې تکب کې د اجماع د عمر راغلی چې د عمر اجماع او په محضر د صحابه کې شوی نو موږ به دونه د بيدی نظامونی چې اجماع د صحابه ومنل ته څه وې د عمر رضی الله عنه دور کې اتره کاتبه اجماع شوی دا موطا د امام مالک کې امام مالک صحیح سند راوړي که چاته نه معلوم منګو ته وخی د محمد رسول الله زمانہ کې مور عائشه وای د رمضان او د غیر رمضان محمد رسول الله به یول رکعات کول دا درې به ویترو او دا تبه د شپې مونږ ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر بخاری دی باندې باب ذکر کړي قیام رمضان کې راوړل نو دای بزر وای یره چې دا تهجد دی دا شری تهجد دی نو د نبی علیہ السلام چې تراوو ته غدرې شپې راوته نو هغه صحابه وای من ویریدو چې د سار بانګ را باندې ولي نو تهجد لبه کوم ذکر اول من ویریدو چې پښمنه پوت نشي شانورشاه کشمیری وای څوک چې وای چې تهجد او دا جدا دي وای دا غلطه خبره حنفي عالم دی یو مولوی څه پکې وای چې دا حضرات دا اهل حدیث دي وای موږ ته وخی چې رمضان او غیره وسنۍ وای غیره خدا تهجد دی وای موږ ورور ته د بغض او د حسد په داسې ځای ناشته چې ته په الله یقین وکړه چې جبريل د تاوازو کې چې فلانی خانه دا شی د سینې نه مانی ولې موږ فازابه او نظام فازابه وای ودا غیره دي نو رمضان پکې نشته مال یو تن راغلو وای 500 روپۍ د انعام درکوم ماته وخیو ما زستاده څټ پیژنم 500 روپۍ نه ورکې وای نه مدني ورکې ماته معلوم کنه سبت ته وخم او بالکل کمه ونه خود بس به جرم دلته خو مال مال ودسي لیکل راکې چې سم به عمل کوم وای سید ما په سید ابن خزیمه راوارس مله سید ابن خزیمه ده ماته زه معلوم هغه کې ده ما کان یزيد فی رمضان علی 11 غیر هیڅ نشته مله وګورم چې 4 علی غلې د سید ابن خزیمه مولوی ما ته وای دا به ضعیف مال سید ابن خزیمه ده صحیح دی روایت هم صحیح دی او ته د ابن خزیمه شروط وګوره چې هغه صحت لکم شرط لګي نو مالوس په 500 سره څه کیا به مو ته د 500 سره څه دا 15 څولېخت لري کا او د 15000 باندې خیر دی بچو له وړوي سره په دې حدیث باندې عمل وکړه منصد نه کو څونه کې کوي خو صحیح سړی ټوک کې کوي او دا غرب غروب او ختم شروع دی نو ختم چیرته از یو شی جوړ کړي امام ولال دی قاری صاحب رسته ترماسونه لګېدلې دي او چاین اسکل کیږي او شړقه خيږي او د پیپل میټو نفس شړقم کیږي او کېله مالټین پکې پری تکیم پکې والدا قاری صاحب چې آیات دغه راورسیږي دا رکوتا نو غاګو کې یو حق وای په تیزه او د هم د سی ورمنډي
ودا مونږ دې کده قچرو هو بند خدای بند ته مونږ کا دای مونږ ته ویره دای دغه عمل وکا چې احسن عملا خسته عملي کله به دی وای یاره وای نبی علیہ السلام شلکاته کړی عینی لیکلی دی حنفی عالم دی او د ټولو په اقرار کړي چې هغه سند پورا ضعیف دی نو ولې تاسو هغه حدیث کې راغلی 20 لیلتن نو دایرال قلم به وخصو د لیلتن رکعتن جوړ خدغه بازار کې به ونه چلے د ځکه چې تر پیغمبر خبره دروغ کې او هغه بدله یو بل مولوی سی راغله دی ابل ورځ ویلې نو د تراو د عمر د رضی الله عنه چې شل رکعات کړي کتاب له نوې القول المبين في اثبات التراويح ال20 والرد على الالباني المسكين نو دا روایت د عمر راغسته عمر ځونه شلم نتل دی فاصله سند ضعیف دی او اتتی په صحیح سند ثابت دی نو ال تراوی دی نو اوس دې ګوري چې دا راوی څنګه صحیح دی او ضعیف دی راوی نوم دی یوسف دینوري المعروف بابن فنجوی نو دې چراغله دی نو لاندې ته لیکي چې زاهدی سیر کې ولسم جز کې لیکلي دي چې دا ثقه دی ثبت دی او کثیر الکتب والتصانیف دې کتابونه لیکلي اچھا سیر موږ وکړه دا پروت دی مکتبه کې 2 جز سره پروت دی باغی کې لیکلي دي چې کثیر روایت للمناکیر ډیر منکر روایتونه بد ضعیف دي نو د دې کثیر الکتب والتصانیف موږ کثیر الکتب والتصانیف نه کته دي امام الکتب والتصانیف جوړ کې سړی ضعیف دی تله د جرح او تعدیل کې به ورچه کنه به ورچه او کته کتاب کې تحریف وکي نو د دنیا ټولي دنیا کې تحریف نشي کولای ويرا ناشنا کتابی لیکل ناشنا یوري کول نه کې دروغ لیکل نو د دروغ په کتابي سره مذهب د لپاره دروغ وایم یو آیات رانوم حدیث رانوم چې زما خبره قوي شي که قوي کیږي قوي دي شي کنه الله دې نصر وشلي چې قران او حدیث خراب نشي احسن عمل کل عمل کم دے چې اسوبه چې شریعت قران او حدیث کې الحمدلله ثم الحمدلله من زد نکو حسد نکو حسدګر نیو ټول احناف زمون ورونه دي کوم ته ورونه وای ودی وای کنه اصل دي نه وای زمون ورونه دي منګ وای احناف په منځم کیږي خو چې په قلاره مونږ کوي کړکړې مونږ نه کیږي دا بخاری حدیث دی چې نبی عليه السلام درې ځله سړی باندې مونږ کړو وای مونږ کدا مونږ نه دي شوی قلاره وکړه